بلکې دوی باید اول خپل ظرفیت سازي وکړي او بیا د قوي ظرفیت سازي وروسته دوی د اسلامي نظام د دفاع لپاره مټې راونغاړي او په منظم شکل باندې یو د بل سره د هماهنګۍ په ډګر کې د اسلامي امارت د پالیسۍ د پرانا کې څنګه د اسلامي امارت پالیسي ده په دغه ډګر کې دوی کار وکوي او یوازې په افواهاتو باندې لاړ نه سي. دویمه خبره مې د دوی لپاره دا ده چې متاسفانه چې دښمن هڅه کوي له تیر څه وخت راهیسې چې د اسلام پالو مبارزینو په مجموع کې د ټولو مجاهدینو اذهان خراب کړي، بالخصوص د اسلامي امارت د مشرانو په اړه او ډول ډول سوء تفاهمات رامنځته کړي، بدګمانۍ رامنځته کړي. دوی باید د خپلو مشرانو په اړه په دې باور ووسي چې دغه مشرانو په هغه سختو شرایطو کې چې پاس به ډرون وي، لاندې به ټانګونه او هر ډول وسلې وي، د پټېدا ځای به نه و، د حفاظت ځای به نه و، په هغه ډګر کې دوی وکولی سول چې دغه حرکت او دغه مبارزه تر دې نتیجې پورې راورسوي. اوس هم باید دوی په همدې باوري اوسي چې دغه په دې اوسني حالت کې به هم انشاءالله د اسلامي امارت مشران د الله په توفیق سره او د مسلمانانو د دعاګانو په برکت باندې دوی دغه بیړۍ چې اوس یو نوعه د یو اندازه څپو راحصاره کړې ده له دې څخه باسي او نتیجه به بیرته د مسلمانانو او د اسلام وي انشاءالله تعالی. ډیره مننه کوم